حلال رزق انسان غوړوي. په یو وړوکي کلي کې یو مزدور اوسېده چې ډېر زیات غریب سړی و، خو زړه یې ډېر پاک و. هغه د سهار د راختو نه مخکې پاڅېده او اودس لمونځ به یې په خپل وخت ادا کولو. ده به ویل که مزدوري کمه هم وي خو حلاله دې وي. ده به حلاله مزدوري کوله. کله به یې خښتې وړلې او کله به یې اوبه لګولې او کله به یې دروند بار په اوږو وړو. د لاسونه به یې خوږ او زړه به یې مطمئن و. چا به ورته وویل چې دومره سخت کار ولې کوې؟ ده به ورته ویل دا زما عزت دی. یوه ورځ یو مالدار سړی کلي ته راغی او مزدورانو ته به یې ویل په لنډ وخت کې ډېرې پیسې ورکوي، ډېر زیات به مالداره شي، خو شرط دا دی چې په کار کې به دروغ وایي او د خلکو حق به خوري. ډېرو مزدورانو دا خبره ومنله خو هغه مزدور چوپ پاتې شو. مالدار سړي ته به یې ویل غریب یم خو د چا حق نشم خوړلی. یوه ورځ هغه مالدار سړی د خلکو د لوري ونیول شو، شرمېدلی پاتې شو. هغه مزدوران چې ورسره ولاړ هم وو شرمېدلی پاتې شو. هغه ورځ هم زور کار کولو په خولو کې لوند، زړه کې هم سکون و. یوه ورځ د کلي مشر هغه مزدور ولید او ورته وایي ستا همت موږ ته معلوم دی، ته به د نن ورځې نه زموږ د ځمکې ساتونکی. مزدور خپل کور ته لاړ، خپل ماشومانو ته یې ویل زما بچو که مو جامې زړې وي مهمه نه ده، خو لاسونه مو دې پاک وي. مزدور مالدار نه شو خو د خلکو زړونو کې ځای پیدا کړ. پوهېده چې حلال رزق هلک هم وي، انسان ته سکون، عزت او برکت ورکوي. حلال رزق انسان غوړوي که هر څومره غریب وي.